تازه پاکستان یو ځل بیا د پکتیا په ډنډ پټان توغندي ویشتلې دي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ په مکړۍ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ اسلام آباد کې یوې خبري کنفرانس ته وویل افغانستان کې مو له بمبارۍ وړاندې په خپلو ځواکونو د برید په اړه طالب مسؤلینو ته یو احتجاجي لیک استولی و. نوموړي ویلي پاکستان په دې برید کې عام افغانان او طالب نظامیان نه دي په نښه کړي بلکې هغه کسان مو نښه کړي چې په پاکستان کې زموږ خلاف په بریدونو کې لاس درلود. نوموړي د دغه لیک د محتوا په اړه څه ونه ویل خو تر هغه وړاندې د طالبانو د کندهار والي ملا شیرین په کابل کې د پاکستان سفیر ته یو لیک سپارلی و او د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي بیا د پاکستان بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار ته د همکاریو زیاتوالي په اړه یو لیک استولی و. دغه ادعاوې داسې مهال کیږي چې تازه بیګا شپه بیا پاکستان په ډنډ پټان توغندي ویشتلي او 2 کسان یې شهیدان کړي دي. بلخوا عمران خان افغانستان کې د پاکستان وروستي بریدونه غندلي دي. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په افغانستان کې د پاکستان وروستي بریدونه غندلي او ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابېدل د پاکستان د بهرنیو پالیسۍ ناکامي څرګندوي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو هم په اړه کوم نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.